أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی سو په چاټ جی پی ټي کې د مایکروسافت پاور پوینټ اپ استعمال کړو یعنی د چاټ جی پی ټي لاره نه په هغه کې د پاور پوینټ اپ ور اډ کړو او په خپله د چاټ جی پی ټي په مابینځ کې موږ د پریزنټیشن جوړ کړو یا سلایډونه. نو راځئ چې دا دار شروع کړو. نو تاسې اول باید راسئ چاټ جی پي ټي ته. چاټ جی پي ټي چې راغلی بیا به ایکسپلور جی پي ټي ته. په ایکسپلور جی پي ټي کې به دغه جي کې به ورته لیکئ پاور پوینټ سلایډز یا پریزنټیشن میکر. نو تاسې سیده ورته ولیکل په دغه جي کې. تاسو ته به اوس راځي ګوره پریزنټیشن سلاید دلته ګوره دغه یو سلاید میکر پریزنټیشن پاور پوینټ پریزنټیشن. نو تاسو راغی په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او سٹارټ چاټ. وګوره 1,000,000 خلکو دا استعمال کړی ده. نو تاسو به سٹارټ چاټ دلته کې به ورته لیکئ. نو تاسو به دلته په سرچ کې تاسو ته ګوره سلاید میکر پاور پوینټ پریزنټیشن تاسو به ورته لیکئ جنریټ 10 یا لکه مثلا یا 15 ودانې سلایډز یا د چې پاور پوینټ سلایډز د چې بدل که مثلا ان the presentation should be about Afghanistan food لکه دغه د ډوډۍ. The slides should include pictures. لکه مثلا دغسې موږ ورته لیکل چې ماته دې لا سلایډونه جوړې کړي د افغانستان د ډوډۍ په اړه. د افغانستان کومه ډوډۍ دغه شیانې خوري. نو تاسې به انټر ووهئ. Let's start by outlining presentation of Afghan food. Here is proposed slide structure. Outline from Afghan food presentation. Introduction we like مثلا explain لکه مثلا دغه ټول شی لکه مثلا no do not change anything and now start creating the slides. دغه چې تاسو ته اوټلاین درکړه لکه مثلا تاسو غواړئ چاټ جی پی ټي تاسو چینج کړي لکه کنه نه کې لکه تاسو مخکې دغه تاسو سلایډونه جوړ کړي تاسو غواړئ په هغه کې لکه اوټلاین کې چینج راوړئ کرانه وړئ. نو تاسو ته ګوره میسج راکوي دا د پاور پوینټ نه ده. وګوره سلاید میکر پاور پوینټ پریزنټیشن وانټس ټو ټاک ټو جی پی ټي سلایډز. تاسو باید دغه جي کې الاو وخی. نو تاسو ته اجازه ورکړئ. نو تاسو ته به اوس دغه جوړ کړئ. وګوره your PowerPoint presentation on Afghan food is ready. You can download it here. دغه تاسې کوم یو پریزنټیشن د افغانستان د ډوډۍ په اړه جوړ کړو هماغه اماده ده. تاسې کولی شئ اوس یې را ډاونلوډ کړئ. نو تاسې باید په دغه لینک باندې کلیک کړئ. نو وګوره موږ دغه صفحې ته راوستو. وګوره په دغه جي کې جنریټینګ وت اے آی په اے آی اوس تاته جوړوي. وګوره 80% کمپلیټ شوی ده. د جي کې ویلي this may take 1 minute or longer. دا به یوه دقیقه ونیسي یا له یوې دقیقې نه لږ ډېر وخت به ونیسي. نو تاسې باید لکه انتظار لږ وکړئ. نو تاسې لږ ذره صبر وکړئ. نو تاسو ته به دغه جوړ کړي. ګوره 90% شو اوس ده 10% پاتې finishing generation. نو ګوره تاسې خلاص تاته ورته راځي. لکه مثال پیچره use or should protective chat GPT stored in progress for AI. که مثلا تاسې به وګورئ دغه به سلاید میکر تاسې په دغه باندې کلیک کړئ. تاسې دا لکه مثال موږ به بېرته دلته راسو په دغه جي کې به دا را ډاونلوډ کړو. وګوره
exploring Afghan and culture. نو تاسې راځئ ګوره دا موږ ته د ګوره سلایډونه جوړ کړم. question and culture ګوره داسې لکه مثالا دغسې د آوټلاین یې ده. نو که چېرې موږ هغه چې ورته ویلې چې موږ ته دې هغه وکړي، موږ ته دې عکسونه ور اډ کړي په چاټ جي پي ټي کې موږ ورته ویلې. نو ګوره دلته ګورئ تاسو ته ګوره ور اډ کړي دي. ګوره فیمس ډشز کابلي پلاو، منتو، کباب. نو ګوره دغه لکه مثالا کوم چې ډېرې مشهورې دي خلک یې ډېرې خوري. نو که تاسو چې وګورئ کابلي پلاو ګوره په دغه جي کې عکس یې راوستلی ده. نو موږ په هغه جي کې ورته ویلې دغه جي کې عکس ورته راوسته. دوم ته راسئ دا ګوره منتو ده، دا منتو کباب ده. تاسو راسئ لکه دغه ډوډۍ ده ګوره د ډوډۍ عکس یې ورته راوستلی ده. ګوره برېډس اینډ سایډ ډشز. نو ګوره موږ په هغه جي کې ورته ویلې چې عکسونه دې ورته راولي. د جي ګوره عکسونه هم نیمو ته راوستلي دي. نو څه به ښه سو. تاسې بیا کولی شئ دلته ګورئ دغه د ډاونلوډ اپشن سیف فایل دلته کولی شئ لکه مثالا دا اوس را ډاونلوډ کړئ. دغه تاسې را ډاونلوډوئ، تاسو ته پی ډي اف را ډاونلوډ کړي که پاور پوینټ. لکه مثالا موږ دلته رسو، لکه مثالا که چېرې تاسې غواړئ دا را ډاونلوډ کړئ، تاسې به یې ساین اپ کوئ یا به سکیپ اینډ ډاونلوډ باندې کلیک کوئ. نو ګوره دا به تاسې کمپیوټر ته را ډاونلوډ شي. دا ګورئ ډاونلوډ دی فلون افغان. دغه ګوره د دغې ویډیوز دا ټایټل ده. نو دا څنګه چې خلاص شو تاسې به پرې کلیک وکئ. نو تاسو ته به دغه په پاور پوینټ کې خلاص کړي. نو وګوره موږ ته څنګه پرې کلیک پرې وکړو، موږ ته اوس هغه په مایکروسافټ پاور پوینټ کې خلاصوي. نو تاسې لږ زره صبر وکړئ، دغه تاسو ته اوس خلاص کړي. نو وګوره دا موږ ته ګوره خلاص کړه. دغه دی په مایکروسافټ پاور پوینټ کړی. ګوره دا اوله سلایډه ده، دا دومه ده، درېیمه ده. ګوره په دغه کې هم دغه ګوره عکسونه راغلي دي. تاسې کولی شئ لکه مثلا په دغه کې اوس دغه متن ډیلیټ او کم اضافه هم کړئ. ګوره کولی شئ لکه مثلا دغه تاسې په دغه کې ایډیټ کړئ. دلته راسئ لکه مثلا کاته راسئ. دلته لکه مثلا وګورئ موږ نشو ډیلیټ کولی. تاسې کولی شئ انیبل ایډیټینګ وکړئ. تاسې کولی شئ رنګ پورشن ور اضافه کړئ. تاسې باید دلته انیبل وښئ. نو ګوره دغه کې عکسونه دغه ټول شیان ورته راغلل. کابلي پلاو ګوره عکس څومره ښه څو. موږ دا پرزنټیشن په څو دقیقو کې جوړ موږ یو وارې ډیلیټ. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او فایده واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.